د ارزګان د پولیو ضد کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسین پاتې شوي دي. چې ولې په ویډیو کې وګورئ، د ارزګان روغتیايي چارواکي وایي چې په وروستي کمپاین کې څه د پاسه 2 لکه ماشومان واکسین لپاره هدف ټاکلي وو، خو له بدمرغه نیمایي شمیر له واکسین څخه بې برخې پاتې. یاد ولایت روغتیايي چارواکي زیاتوي چې په یاد کمپاین کې باندې 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین رسېدلی. هڅې روانې دي چې پاتې ماشومان هم واکسین شي. ارزګان ولایت د کلتوي معافیت یو چارواکی وایي چې امریکا غږ د موږ دا هدف په موخه شاوخوا 3200 کسان په یوه ورځ کې هدف وو، چې ټول ټال 2,32,000 د 5 کالو څخه کته ماشومان ته واکسین رسول وو. په ترسره شوي کمپاین کې یوازې 2,300 د ورځې چې کېږي 1,23,000 ماشومان واکسین شوي او پاتې ماشومان به ډېر ژر واکسین ورسیږي. د نوموړي په وینا ارزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې جومات په جومات کمپاین ترسره شو، خو ګیزاب یوازینۍ ولسوالۍ وه چې موږ ونه توانېدو په بریا سره ماشومانو ته کور په کور واکسین پلی کړو.